بلى وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله جزاكم الله خيرا. دا پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکو د هیواد پیاوړي او ځوان عالم د امام ابو حنیفه رحمه الله د فقه متخصص د کابل د دارالفتاء رئیس مولوی مفتی محمد ابراهیم ته چې د دریز مخې ته تشریف راوړي او ګډونوالو ته د حدیثو درس تقدیم کړي. مولوی مفتی محمد ابراهیم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كأصابعه. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم معزز علماء کرام دین اسلام مینو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو خویندو ورونو، اللہ جل شانوہ پدی معاشرہ کی پدی دنیا کی انسان تا یو عجیب طبیعت ورکڑے. دا انسان دا هغه طبیعت تقاضا د خلق سره په معاشره کې یو ځای زندگی تیرول، د خلقو نه ځان ته مستقل تنهایی نه اختیارول، دغه طبیعت الله جل شانوه انسان ته ورکړی او تجربه په دې باندې شاهده ده محترمو چې په دنیا کې هیڅ څوک بغیر د معاشرینا بغیر د خلقنا یو لحظه زندگی نشي تیرولی. نو په دې معاشره کې محترمو موږ سره په دې معاشره کې یو صنف نازک چې د هغې متعلق نن شیخ صاحب موضوع باندې بحث هم کوي چې هغه د ښځو یا موږ سره په انسانیت مرتبه کې برابر مخلوق دا، موږ سره دا صنف په انسانیت کې او د دین اسلام په معامله کې شریک دي. دغه صنف او د انسان د دغې درجې خلقو ته د ډېرې اوږدې زمانې راهیسې د ډېر وخت نه په دور جاهلیت کې د دوی سره ظلمونه کېدل، د دوی سره ناانصافي کېدله، د دوی حقوق پامال کېدل. نو چې کله اسلام راغی محترمو، اسلام خپلې رڼاګانې په دنیا کې خورې کړې، نو الله جل شانوه د دغې دین مقدس په ذریعه باندې په دې مخلوق باندې یو عظیم احسان وکړ او د دغې ظالمو نه د دغې ناانصافیو نه دا خلق اخلاص کړ. محترمو که موږ لږ سوچ او فکر وکړو د ښځو کردار، د ښځو رول په معاشره کې څومره زیات مؤثر ده. علماء کرام فرمایي وایي که چېرته ښځې په یو معاشره کې ښه رول ادا کړي، په اسلامي طریقې سره خپله زندگی تیره کړي، نو هغه ریاست، هغه مملکت، هغه هیواد بیا کامیاب ده. که خدای نخواسته دوی په دې معاشره کې خرابوالی اختیار کړي، نو د دوی د تخریب د وجې نه په معاشره کې، په ریاست کې، په مملکت او په هیواد کې خود به خود تخریب راځي، د هغې بیا جوړښت مشکل ده. نو محترمو که د دې جایزه واخیستلی شي چې کله د دوی رول او د دوی انداز زموږ معاشره، زموږ ملک د هغوی په اختیار، د هغوی د ملک د جوړولو او د ورانولو اختیار دوی سره ده، بنیادي کردار د ملک او د هیواد جوړول او ورانول دوی کولی شي، نو بیا موږ ولې دوی ته اهمیت نه ورکوو؟ په شریعت کې، په اسلام کې دوی د اهمیت مستحق ګرځولی شوي دي محترم. نو کله چې موږ دوی ته اهمیت ورکو او دوی ته توجه ورکو، نو انشاءالله العزیز خپله معاشره، خپل ځانونه، خپل کورونه، خپل کلي دا به ټول د فساد او د فتنو نه محفوظ وي.
اسلام دوی ته یو عظیم اهمیت ورکړی. د اسلام نه مخکې د دوی سره چې کوم مظالم کېدل، کله چې اسلام راغی نو اسلام دا غږ پورته کړ چې پام، دا خلک، دا مخلوق، دا مال نه ده چې په بازار کې صرف اخیستل او خرڅول پې کوئ. پام، د دوی سره دا عمل مه کوئ. کوم عمل چې تاسو د خپل میراث سره کوئ، میراث د تقسیم په شکل باندې د دې تقسیم هم مه کوئ. ځکه دا هغه څوک دي چې کله دا مور جوړیږي نو تاسو د دوی د قدمونو لاندې جنت تلاش کوئ. جنت ولټوئ، د دوی د قدمونو لاندې جنت پروت ده. کله چې دا لور جوړیږي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو د دوی په بهترین تربیت کې، د دوی په بهترین پرورش کې تاسو ته د جنت بشارت او زیری ده. لکه حدیث مبارک چې تاسو په حضور کې معاص کړ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من عال جاریتین، چا چې د دوه لورګانو بهترین انداز سره تربیت وکړه، حتی تبلغا، تر دې چې دا بلوغ ته ورسیږي، نو دغه انسان به انا وهو کاصابعه، جاء یوم القیامة انا وهو کاصابعه، دی به د قیامت په ورځ باندې په داسې حال کې راځي چې زه او دی دواړه په جنت کې به داسې یو ځای لکه څنګه چې دا دوه ګوتې یو ځای دي. بل روایت کې راځي چا چې د خپلو درې لورګانو تربیت وکړه، هغوی باندې خوراک وکړه، د هغوی د څښاک بندوبست یې وکړه، د هغوی د لباس بندوبست یې وکړه د خپل طاقت او د وس مطابق، نو دغه انسان د قیامت په ورځ باندې به همدغه لورګانې، په بل روایت کې خویندې ذکر ده، دغه خویندې او دغه لورګانې به قیامت په ورځ باندې د دپاره حجاب ګرځي، د دپاره به یو پرده ګرځي د جهنم د اور د نجات. دوی موږ د جهنم د اور نه بچ کولی شي. بلکې بل روایت کې راځي فله الجنه، د دپاره بشارت او زیری د جنت ده. نو محترم، کله چې دغه لور خور جوړیږي نو په دغه وخت کې د دې سره بهترینه رویه اختیارول، د دې پرورش کول دا ستا دپاره د جهاد او د صدقې د ثواب برابر ده. دا ستا دپاره جهاد ده. او کله چې دا میرمن جوړیږي محترمو، هن لباس لکم وانتم لباس لهن، دا زموږ دپاره بیا لباس ده محترمو. لباس انسان د هر قسمه خیرې نه او د بې پردګۍ نه محفوظ ساتي. دغه میرمن به تا د هر قسمه ګناه نه محفوظ ساتي او دا به ستا دپاره محبت کوونکې جوړیږي. محترمو، اسلام دومره مقدس دین ده، دوی ته دومره عظیم اهمیت ورکړی ده. نو کله چې موږ او تاسو د قرآن کریم او د شریعت مطابق او د شریعت د تقاضا مطابق د خپلو میرمنو سره، د خپلو میندو سره، د خپلو لورګانو سره او د خپلو خویندو سره اسلامی رویه اختیار کړو، بهترین سلوک اختیار کړو، انشاءالله العزیز دا زموږ دپاره کامیابي د دنیا او د آخرت، او دا به د معاشرې دپاره بلکې د ټول عالم اسلام دپاره دا د کامیابۍ ذریعه. الله رب العزت دی موږ ته د دوی د حقوقو د ادا کولو توفیق را نصیب کړي. الله رب العزت دی د حاضرین چې څومره دي، میندې دي، خویندې دي، وروڼه مشران دي، د هغوی هر قدم په تله د نیکۍ حساب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. جزاکم الله خیرا. الله دې د مفتي صاحب محترم په عمر او علم کې برکت واچوي او ستر رب دې د هېواد دپاره مصدر د خیر وګرځوي. د پروګرام په دې برخه کې د جمعیت اسلام افغانستان د نشر دعوت رئیس شیخ القرآن والحدیث مولوي احمد الله مرشد صاحب ته بلنه ورکوو چې دریځ مخې ته تشریف راوړي او په اړونده موضوع باندې ګډونوالو ته خپل درس تقدیم کړي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عزتمندو مسلمانانو ورونو او خويندو بدغه عزتمنده او مبارکه ناسته کې تاسې ټولو ته د زړه نه ښه راغلاست وایم. اهلا وسهلا، ښه راغلاست. الله جل وعلا شانه دې ستاسو دغه حرکت او دغه جهد ستاسو د کورنیو د دې دردېدلې ټولنې او د دغې عزتمن او باوقاره ولس او د ټول اسلامي امت دپاره د هدایت ذریعه جوړوي. عزتمندو ورونو، د اسلام په دې مبارکه دین کې هاغه عدالت او انصاف شته چې هغه انسانیت ته په ټولنه کې ژوند اسانوي او ژوند ورته خوندور کوي. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا. ستاسو د پروردګار اوامر، ستاسو د پروردګار غوښتنې هغه ډېرې رښتینې دي او د عدالت او د انصاف نه ډکې دي. عزتمندو ورونو، الله جل وعلا شانه چې د خپل مخلوق په رابطه باندې څه وایي دا ټول له واقعیت سره برابر دي او دا هغه حقیقت دی چې انکار تینا مشکلات زیږوي او ستونزې پیدا کوي. کله کله انسانان د الله جل وعلا شانه د نظام په مقابله کې د خپل خواهش، د خپل زړه او د خپل هوا او هوس ښکار شي او د هغې مطابق رفتار شروع کړي. یو څو ورځې خوشحالی، یو څه لحظې خوشحالی، یو څه لحظې فکر کوي چې آرامه دی، بیرته همدغه انسان په خپل ټول کار باندې د بطلان خط کش کوي. او بیا وایي چې ولا دا کار غلط مو، دا ترتیب غلط. یو له هغه شیانو نه چې انسانیت ورته درسته توجه نه لرله، انسانانو یې مقام نه پیژنده، انسانانو یې جایګاه درسته نه درکوله او د دغې بې تفاوتۍ، د دغې بې عدالتۍ او د دغې بې انصافۍ په نتیجه کې په ټوله جامعه کې ستونزې خورې وې او ټوله جامعه د بربریت او وحشت سره مخامخ وه. هغه خبره د ښځې مقام دی او د ښځې ځای دی په جامعه او ټولنه کې. ورونو، که د جاهلیت په دور باندې ونه غږېږو نو د اسلام ښکلا نه پیژنو. چې تورتم مو نه یې لیدلی نو د رڼا په اهمیت باندې نه پوهېږو. عمر رضی الله تعالی عنه ډېره ښایسته وینا لري. هغه فرمایي وسينقض الإسلام عروة عروة من عاش في الإسلام ولم يعرف الجاهلية.
هغه سړی چې هغه له جاهلیت نه ځان نه خبروي، هغه د بېدینه رسم او رواج نه ځان نه خبروي، د دنیا د پریوتو اقوامو د کلتور او فرهنګ نه ځان نه خبروي، دا سړی به دا خپل اسلام او دا خپل دین په خپله حلقه په حلقه باندې وباسي او دی به د دې په ځای چې اسلام ته حل وی، الاسلام هو الحل، دا شعار د هغه چا نصیب کېدی شي چې هغه د نړۍ په ټولو جاهلیتونو باندې خو هغه پخوانی جاهلیت دی او خو هغه معاصر او موجود جاهلیت دی په دې نظر ساتي. پخوانی جاهلیت کې زنانو ته حق د ژوند نو حاصل، حق حیات او د ژوند حق زنانه ته نو حاصل. په پخوانی جاهلیت کې به لورګانې ژوندۍ په خاورو باندې ښخېدلې، نور تفصیل ته ضرورت نشته. یوه زنانه چې به چا ووژله د هغې غچ او د هغې انتقام اخیستل په جامعه کې رسم نه و، قاتل ته سزا نه حاصلېدل. د هغه قوم قاتل هغه د غچ او د انتقام لپاره محکمې یا د قوم کلتور ته نه سپارل کېده، وایي دا نارینه دی او دا زنانه ده. څنګه من خپل نارینه درکو چې تاسې د زنانه په مقابل کې ووژنئ. قرآن عظیم الشان د همدغې ټکي د اثبات دپاره د قصاص په آیاتونو کې دا ذکر کوي چې قاتل هر څوک هغه به په قصاص باندې رسیږي، کو نارینه کو هغه غلامي او کو هغه هر څوک هغه به وژل کېږي. نو عزتمند ورونو، دغه حق زنانه ته د جاهلیت په عصر کې حاصل نه و، بلکې هغه زنانه چې هغې به لور وزېږوله، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. یو سړي ته چې به دا وویل شو چې په رڼا ورځ به مخ تک تور شو، ظل وجهه مسودا، رڼا ورځ به وه د ده مخ به پکې تک تور شو. ولې؟ ځکه ډېر بد زیری پې شوی دی چې ستا کور کې لور شوې ده او د ځان سره به په دې تصمیم کېده ایمسکه علی هون، په سپکه او بې ارزشه او بې قیمته زندګۍ باندې ځان سره چېرته د مال د ګډې او بزې او د حیوان غونده کې چېرته وتړي او کنه د دې شرم او مصیبت نه ځان خلاص کړي او ژوندی په خاورو باندې ښخه کړي. دا به د پلار تصمیم و. الله کتاب دروغ نه وایي. دا د دې خلکو د زنانو سره تعامل. عزتمند ورونو، دویم بد تعامل چې د زنانه سره په معاشره د جاهلیت کې کېده، د زنانه سره عدالت او انصاف نه کېده. د زنانه سره تعامل په عدالت او په انصاف نه و، بلکې ظلم به ورسره کېده. دا زنانه به د پلار د مرګ نه وروسته د زوی مالو، زوی چې به د خپله مور چې د پلار ښځی وه د دې بچو سره په چا خرڅوله، چاته دا حق نه و چې دنه پوښتنه وکړي، بلکې ځینې ظالمانو خو به د خپله مور په خپله په نکاح کوله. البته دا هغه مور نه ښیم چې دی زېږولی دی، بلکې د پلار ښځی ښیم چې د ده د پلار به ښځه وه امیره مور، نو هغه به یا ځان ته په نکاح کړه یا به په چا خرڅه کړه. دا حق نه و چې هغه د ځان په هکله تصمیم ونیسي. سړی به مړ شو
مال به ترې نه پاتې شو، لورګانې به ترې نه پاتې شولې. د دغې سړي د مال سره به یو ځای لورګانې ویشل کېدلې او هغه به په میراث باندې وړل کېدلې. قرآن له دې نه منع وکړه، ولا ترثوا النساء کرها. تاسې زنانه آزادې د خپل واک خاوندانې، دا څنګه تاسو په میراث باندې وړئ؟ عزتمندو ورونو، عدالت او انصاف زنانه ته د دې حق نه و حاصل. هر څومره ظلم چې به زنانه سره کېده، زنانه ته به یوازې توصیه د سکوت کېدله او اسکات او د هغه چپوالی د ټولې جامعي کلتور و. ته ښځې ولي دې وکړه، غلې کښېنه، ته حق د خبرې نه لرې، ته حق د شور ماشور نه لرې، ته حق د حق غوښتنې نه لرې. دا د ټولې جامعې رنګ ګرځېدلی و. ورونو، غنایم چې به تقسیمېدل، زه د غنیمت نه مراد هغه شریعه غنیمت نه ښیم. جاهلیت کې به یو قوم په بل قوم باندې یلغار وړه، یو قوم به د بل قوم مونډ ویسته، د هغه ټول قوم مال او دارایي به یې خپله کړه او هغه به چې بیا خپل منځۍ کې تقسیموله. کو دې کې به یو زنانه څومره رول ادا کړی و، زنانه به څومره په پیش قدمۍ کې تلې وه، زنانه به د حق د غنیمت نه او د حق د هغه مال د تقسیم نه یعنې بې برخې به وه. بې برخې خلاصه دا چې بې برخې وه. د اسلام مبارکه دین راغی، د الله جل وعلا شانو ستر پیغام راغی. جناب قاري صاحب په ډېر ښایسته اواز باندې رستري 15 آیاتونه چې تلاوت کړل، دا د اسلام اولنی پیغام و. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ ولولا الله ونویل چې نارینه ته ولولا او زنانه ته حق د قلم اخیستلو نه لري. په معاصره جاهلیت کې دا موږ ته تدریس کېدله، موږ ته دا په معاصره جاهلیت کې تدریس کېدله چې ښځه حق د قلم د اخیستلو نه لري. ښځه کې دا حق چې څوک لټوي دا مفسد دی، دا انسان بېدینه دی، دا بړیڅی د غرب دی، دا د بل چا نه وارد شوی انسان دی، دا د کمونیزم او د سوشیالیزم په فلسفه باندې روږدی دی. موږ د هجرت په دیار کې خپلې ټولې خویندې او خپلې ټولې میندې دا موږ د تعلیم له حق نه محرومې ساتلې وي. زموږ د اوسنۍ بدبختۍ، د اوسني جهالت او د اوسنۍ عقب ماندګۍ یوازینی علت هم دا و چې موږ ښځې ته د تعلیم حق نه ورکوو. موږ د جنکو مدرسو ته غټ غټ قلفونه اچولي وو. موږ د جنکو لپاره په خپل ماحول او چم او ګاونډ او کمپ او دشت او بیابان کې مکتب نه لرم، او دا به راته ملا صاحب ویل، په تأسف سره ویل، دا به راته ځینې جاهلو مولای صاحبانو ویله، زما یې نومونه زده دي چې هغې به ویله چې ښځې ته یوازې حق چې حاصل د صورت نور دې زده کړي، بس ښځه د تعلیم او د زده کړې حق نه لري. نو عزتمندو ورونو، جامعي جاهلي رنګ بیا اخیستلی و. قرآن خو وایي اقرأ باسم ربک الذي خلق. ای مکلف انسانه، ته چې الله ته سر په سجده کېږي، ته چې الله ته روجې نیسي، ته چې الله ته حق د زکات ورکوې، ته چې الله ته حق د حج ورکوې، بندګي او عبادت د نارینه سره یو ځای په ښایسته شکل باندې کوې، نو ولوله. او که ته وایې چې زه زنانه یم او ناتوان یم، زه به څنګه لیک او لوست وکړم؟ بسم ربک الذي خلق. کومک د هغه لوی نوم نه وغواړه چې هغه د پالونکي سردار نوم دی،
هغه د ستر الله نوم دی، هغه د رب العالمین نوم دی او هغې تاسو پیدا کړي یاست. هغې نارینه هم پیدا کړی دی او هغې زنانه هم پیدا کړی. خلق الانسان من علق، د داخل رحم خبره کوي. په رحم کې د رحم په جدار پورې، د رحم په هغه داخلي هغه هستې پورې، لکه د یوې علقې د یوې جوړې، هغه جوړه حیوان پېژنئ، فارسي کې چې د جوک وایي، جوک او وړوکی حیوان دی، د حیواناتو ژبه پورې نښلي، ژبه پورې او وینه ترې نسکي. د هغې په جدار پورې دا انسان کو نارینه دی او کو جنۍ ده، دا دقسې نښتي. سرشت د خلقت په یو شروع کېږي، د یوې مادې نه شروع کېږي، په یو ځای کې شروع کېږي، په یو الله جل وعلا شانه باندې جوړښت دی. خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم. ولولا او د لوستلو په وخت کې قلم نه ځان سره ساته، بې قلمه لوستل نه دي. اقرأ، الله وایي ولولا، خو قلم نه ځان سره ساته. اقرأ وربک الاکرم. ولولا او په دې پوه شه چې ستا رب عزت ورکولو والا دی او د عزت وسیله لیک او لوست. دا د اکرم لفظ چې الله ذکر کړی دی، معنا یې دا ده چې موږ او تاسو ته دا را په ګوته کوي چې په جامعه کې به کرامت او عزت چاته حاصلي، د سر او د فیصلې خبره به څوک کوي، په جامعه کې به نقش څوک لري، د جامعې هغه توجیهګر، جامعې ته سوق ورکوونکی، د جامعې رهبر او لارښود به څوک وي؟ څوک چې لیکل او لوست کولی شي. وربک الاکرم. او بیا اخره کې وایي علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو غواړي داسې شیانو ته ځان ورسوي چې پرې نه پوهېږي، نو لارې علم. د قرآن دا پیغام نارینه او ښځې دواړو ته. د رسول الله په دور کې 40 زنانو درست کتابت او لوستل کولی شو. علما د مراجعه وکړي کتابونه، درست لیکل او لوستل کولی شو. عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنها پر لیک او لوست باندې قادره وه، بلکې ډاکټره وه. عائشہ ام المؤمنین هغه طبیبه وه، هغه ډاکټره وه. عروه رضی الله تعالی عنه او عبدالله ابن زبیر دواړه د عائشې رضی الله تعالی عنها خورینه دي. وایي موږ به خپل خالجانې ته وویله چې ګرانې په دې خو پوهېږو د رسول الله سره د ژوند شوی دی، په قرآن ښه پوهېږو، خو په دې نه پوهېږو چې دا د ټولو مرضونو دوایګانې دې د چا نه زده کړي دي، چې موږ مرض نه لرو او تا ورله بوټي او هغه ترتیب برابر کړی چې دا سره خپله منځه کې داسې جوړ کړئ، ویې خورئ دې مرض نه به خلاص شي. هغې ویل محمد رسول الله له به د دې دشتو بیابانونو خلک راتلل او د ګیاګانو او د بوټو او د دې وسایلو تذکره به رسول الله ته کوله، او هغه شیان به رسول الله به په ما جوړول، زه به په هغه ماحول کې ناسته وم، هغه ځای کې چې به خبره کېدله ما به اورېدله او هغه کار ما کوم. زه دا وایم چې ښځه سره انصاف د جاهلیت په زمانه کې نه کېده، نو هغه انصاف د وجې نه د جاهلیت زمانه وحشت او بربریت ته لاړل. هلته چې کوم انسانان په جامعه کې روږدي کېدل او غټېدل، څوک چې د مور په سرپرستۍ کې غټ نشي، د مور رحم او شفقت، د مور مهرباني، د مور عاطفه دا د شیدو سره ګډه ونه څکي، د مور له سینې نه دا د شیدو سره ګډه هضم نه کړي، دا سړی دنیا کې خشن، دا سړی دنیا کې ځي، دا انسان په دنیا کې سخت دلی، سخت زړی، او دا انسان په جامعه کې جاف انسان، خشک انسان راوځي. د محمد رسول الله الله یې پلار واخیست له تولده وړاندې، خو مور یې ترې الله وانخیسته. مور یې تر 6 کلنۍ ورسره ژوند وکړ. د سیکالوجۍ او د چې کوم طفل سره دوره مور تېره نه کړي، دا درست او کامل انسان نه جوړېږي، دکې کمی یي.
آمنه بنت وهب د محمد رسول الله مور جانه د محمد رسول الله ترڅنګ ګرځېده او رسول الله ته عاطفه رحم او شفقت ورزده کوو. عزتمندو ورونو، په مسلمانه جامعه کې مور ته توجه، ښځې ته توجه د اسلام غوښتنه ده. خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمن او د اسلام لومړنۍ لاروی بالاتفاق د مبارک دین لومړنۍ لاروی هغه خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها. په اسلام کې د اسلام د دین لومړنۍ حق د تسلیمۍ او د قبولیت زن او ښځې ته حاصل. اول د اسلام دغه ستر نوراني پیغام ته ښځې لبیک ویلی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله مبارکه د حنان په تا کې چې کوم سرشت دی، په تا کې چې کوم شخصیت دی، دا د دې نه دی چې دا به په دنیا کې سپک شي، دا به په دنیا کې ذلیله شي، دا به په دنیا کې رسوا شي. لن یخزیک الله. ولې په څنګ کې غم ورسره و. بیا هم زنانه فکر یې کوو چې نشي چې په محمد مې څه وشي صلی الله علیه وسلم. د خدیجې ټوله دنیا ورانه شي، د خدیجې ټوله دنیا ورانه شي. نو د دې وجې نه په فکر کې پرته وه، دله تسلي ورکوله، په دې کمپن اچوله، د ده په یختو مبارکو کې ګوتې والې. سوچ او فکر یې په دې کې و چې د مېړه تر شا څنګه قوي ودرېږم چې مېړه له لاسه ورنه کړم، محمد رسول الله له لاسه ورنه کړم. نو فکر کې وله ورغله چې زما د کاکا زوی خو د یو اسماني وحي خاوند دی، بس هغې له وړم او هغې له د اسلام د پیغام تر څنګ لومړۍ ښځه ودرېدلې ده، په سر او مال ودرېدلې ده. خدیجه تنها په سر نه ده ودرېدله، لومړنۍ وینه هم زنانه توی کړې ده. لومړنۍ وینه د زنانه توی شوې ده. په دې تعبیر چې ویم دا ښه تعبیر دی. د زنانه وینه لومړی ځل د اسلام د مبارکه دین نه قربان شوې ده. سمیه رضی الله تعالی عنها د یاسر ښځه، هغه د دې امت ستر فرعون ابو جهل هغه مبارکه په خېټه کې وواله په نیزه باندې او هغه مبارکه شهیده کړه. نو د اسلام په مبارکه دین کې لومړۍ وینه چې توی شوې ده هغه هم د یوې مسلمانې ده. د محمد رسول الله نه په میدان معرکه کې، د جنگ په میدان کې د ټولو نه ستره او ناموره دفاع دا هم زنانه کړې ده. ام ایمن دفاع کوله د احد په مقام. ام ایمن تیږې ورسره وې، تیږې ورسره وې، صحابه یې په تیږو ویشتل. وایي محمد رسول الله میدان جنگ کې پرېښی او تختی. نصیبه بنت کعب الانصاریه ام عماره هغه زنانه ده چې د هغې د شجاعت او د بهادرۍ قصې موږ ته ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها کوي. هغه وایي د ام عماره ولې راته ښکاره که ام عماره خپل ولې راته ښکاره که چې ابن اقفه زما په ولې باندې د تورې ګزار وکړه، ما د محمد رسول الله له دفاع کړه. زما د ولې ټوله غوښه هغه په توره باندې ویوړله، خو ما د محمد رسول الله په مقابل کې هماغه د استقامت او د حمایت او د حفاظت لاره اختیار کړې وه. د ام عماره حق چا ادا کړ؟ ستر عادل، ستر با انصاف انسان. نارینه هم دې ته ویلی کېږي چې محمد رسول الله توصیه داسې کوي کوم ځای کې چې عمر ولاړ یې هلته شیطان و. رسول الله وایي ما ته به زنانه راجمع وي
چې عمر براله زنانه به ګوښه شو چې عمر براله زنانه به ګوښه شو نو رسول الله دا قول ویو چې عمر چرته یې نو هلته شیطان نه ودرېږي او زنانو به همیشه مخکې هم اوس هم د سړي چې سړیتوب پکې شجاعت پکې انسانیت پکې حیا او عفت پکې حمایت پکې دغسې نارینه که د پردي کلي هم وي د ټولو زنانو په وړاندې د پلار او د عزتمند ورور حیثیت لري هغې ته احترام ساتي عمر ته بلا احترام ساتل کېده خو د دې سره څنګ کې عمر رضی الله تعالی عنها ته یو وخت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو وخت کې د خسرو د بادشاه د کسرا دلی کې ته خسرو وایي د دې کسرا د لور لوپټه راوړل شو او ډېره زیاته عزتمنده او د ورېښمونه په ډېر خاص ډېره زیاته په ښکلي شکل باندې جوړه شوې قیمتي ملغلرې پکې لګېدلې وې دا هغه صحابو چې راوړله عمر رضی الله تعالی عنہ ته ډالۍ کړه وایي ستا کور ته نوې ناوې راغلې ده ستا نوې ننګور کور ته راغلې ده او دا لوپټه د هغه د شان دپاره مناسبه ده موږ ټول یې ورته هبه کوو بخو یې ورته د هغه ځای نه فیصله په همدې شوې ده عمر رضی الله تعالی عنہ هغه راواخیستله او چې ویې کتله ډېره قیمتي وه ویل چې د دې حقدار ما ته معلوم دی چې دا لوپټه باید چا ته په سر وي ام عماره نصیبه بنت کعب الانصاریه رضی الله تعالی عنها یې راوغوښتله ویل چې ته هغه عزتمنده زنانه یې چې تا د محمد رسول الله د حریم نه د محمد رسول الله د ذات نه په خپلو غوښو دفاع کړې ده دا د غنیمت مال ستا په سر باندې خوند شي دې ته عمر وایي عمر یو ورځ عمر رضی الله تعالی عنه هغه سترې زنانه سره چې قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها د کمې زنانه غږ چې د ځمکې نه بر اسمان کې اورېدل شوی دی او الله جل وعلا شانو په هغه مقام آیات کریمه نازل کړی دی دا زنانه ده دا خوله بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها ولې د نړۍ خلک موږ سره بې انصافي کوي ولې د نړۍ خلک موږ سره ظلم کوي چې د اسلام عزتمن حق ته بې عدالتي او بې انصافي وایي دا موږ منو چې موږ د اسلام پیروان او موږ د اسلام بچیان د الله د دین درسته پیروي نه کوو موږ هغه حق خپلې مور له نه ورکوو چې زموږ مبارک دین وله ورکړی دی موږ هغه حق خپلې مېرمن له نه ورکوو چې زموږ مبارک دین وله ورکړی دی موږ هغه حق خپل لور له نه ورکوو چې زموږ مبارک دین او زموږ مبارک الله وله ورکړی عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی خوله بنت ثعلبه ورسره خبرې کوي او ډېر په جدیت ورسره خبرې کوي یو تابعي دی رحمه الله هغه دا نه پېژني چې دا څوک ده هغه ورته وایي ښځې پوهېږي چا سره خبرې کوي نو عمر رضی الله عنه شان داسې و چې هغه به ځای کې ولاړو نو ټولو خلکو به خپل خطابات د هغه په محور باندې څرخول هغه نه غوښتل خو هغه کې الله رب العزت د خپل دین د اتباع د وجې نه دغه سکه او دغه سنګیني او دروندوالی او شجاعت یې ښه تاثیر دی په دې منطقه باندې پروت و هغه ورته وایي ته پوهېږې چا سره خبرې کوې ته امیر المؤمنین سره خبرې کوې عمر ورته چپ شه غلی شه ته پوهېږې ته چا سره خبرې کوې ته دې نارینه ته ویل ته پوهېږې چا سره خبرې کوې دا هغه زنانه ده خدای ما دلته ودرئ او راته وویل چې عمره راته ویل راته وویل چې عمره موږ ته عمرک ویل چې راته وویل چې عمرکه دلته ودرېږه تا سره مې کار دی زه به ولاړ چې اذان وشي د ماسپښین نو زه به دې ګرانې مېرمنې نه او ګرانې خور نه د دغه به زه اجازه وغواړم دې ګرانې خور نه
ورته به ووایم چې ګرانې خورې ما ته اجازه ده الله رب العزت ته 4 رکعاته لمونځ کوم بېرته حاضرېږم بیا به راشم د دې خبرو ته به غوږ ونیسم بیا به د مازدیګر اذان وشي بیا به د دې خور نه د 4 رکعاته فرض د لمونځ ادا کولو اجازه وغواړم بیا به لاړ شم ماښام به بیا حاضر شم ماخوستن به بیا حاضر شم سهار به بیا حاضر شم بیا به خبرې کوي زه بیا اورم 3 ورځې دې تېرې شي 4 دې تېرې شي عمر به درته ولاړي ته پوهېږې ته چا سره خبرې کوې ټول خلک حیران شو دا به څوک بل دا وپېژنه دا خوله بنت ثعلبه ده ده ته الله بر اسمان کې غوږ نیولی دی بر اسمان کې الله پاک ورته غوږ نیولی دی ولې ځکه دا په یو درد راغلی وه دا په یو احساس راغلی وه عایشه رضی الله تعالی عنها وایي زما دې په الله قسم یم هغه کوټه کې زه ناسته وم هماغه کوټه کې چې محمد رسول الله له خوله راغله نن به تاسې خوځېږئ نه نن به انشاءالله خبره صحیح درست اورئ خیر دی خو یو 20 دقیقې نورې تېرې شوې اورئ یې که نه اورئ نه 20 دقیقې چې تېرې شي اورئ یې خبر همدا ده او تاسو ته کوم د ګرانو خویندو په حمایت کې کوم د الله د کتاب درست پیغام ویم او هغې ته بیا خپل مسؤلیتونه ټکي په ټکي هغې ته د اسلام ویم اسلام مقام د مسؤلیت په مقابله کې ورکوي عزتمندو وروڼو خوله بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها یې معرفي کړه عایشه رضی الله تعالی عنها وایي د رسول الله کوټې نه چې زه پکې اوسېدلم خوله راغله د رسول الله سره کونج طرف ته ناست وم وایي زما دې په الله قسم چې ما د خولې پیغام نه اورېده چې خوله رسول الله ته په غوږ کې څه وایي ګوره دونه باشخصیته ښځه ده د خپل میړه یوازې طبیب او حبیب ته کوي محمد رسول الله ته کوي چې د ده میړه د مرض علاج ښکاره کړي او بس خپل میړه بې شخصیته کوي نه خپل میړه بې عزته کوي نه د خپل میړه په هکله باندې وویله دا اوس ابن الصامت دا زما میړه دی او ما ته ویلي ته ما ته د مور غونده کړي زه بچیان لرم که دا بچیان زه ځان سره یوځای کوم او د هغه سرپرستي په خپله غاړه اخلم نو هغه مانه وږي کېږي زه خو بازار ته نشم وتلی زه خو دهقاني نشم کولی زه خو له بیرون نه د بچو لپاره د معیشت او د زندګۍ اسباب نشم برابرولی او که ویم چې نه زه یې پرېښیم بچي زما دا بچي ضایع کېږي دی به ټول ضایع شي دا به بې تربیه شي دا به ټول برباد شي 1400 کاله مخکې مسلمانه میرمن خپل ځای او د میړه ځای پېژني زما د میړه ځای دا دی چې ما له بیرون نه حمایت کړي زما بچو له جامې بار نه راوړي ډوډۍ بار نه راوړي د بهر کارونه مې سنبال کړي او په داخل د کور کم بل څوک یې نشي کولی خو دا دله ورکم دا ضایع کېږي الله پیغمبر ورته ویله وما اراک الا وقد حرمت علیک زه تا نه ګورم مګر دا چې ته په دغې کلمه باندې چې اوس درته ویلې د حرامه شوي د دې ښځې په زړه کې درد دی د دې ښځې په زړه کې یو عزم او اراده ده څنګه 5 بچیان ضایع شي او زه ژوندی یم زه به له چا سره ژوند کوم زه به خوشحاله یم او زما بچي به ضایع کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودرېدل دا ډېر سخت مقام دی چې یوه صحابیه او یوه زنانه خو د الله سره تعلق قوي دی د ایمان په رڼا یې زړه نوراني دی رسول الله ته ودرېدله او ورته ویې ویله فاشتکي الی الله چې زما حق نشي ادا کولی زما ته لارښوونه نشي کولی زما د درد احساس نشي کولی زما د عزم او ارادې نه خبرېږي فاشتکي الی الله زه خپل شکایت الله له وړم الله له زه الله له خپل شکایت وړم الله پاک عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ډېر پاک دی هغه ستر رب چې په داخل د کوټه کې زه عایشه موجود یم د خولې خبره نه اورم چې رسول الله ته څه وایي خو الله یې له عرش نه بره اوري او سمدستي وحی نازلی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله واورید دلته قد سمع د شفقت دپاره دی
د مهربانۍ له مخې نه الله چې رحمان دی وایورېده او حکم نازل کړ چې د خولې سره د داسې تعامل وشي خوله د ده بېرته ښځه کېدی شي او غلطه خبره کړې ده یا د شپېته مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي یا د 2 میاشتې روژې ونیسي او یا د دا وکړي او یا د دا وکړي عزتمندو وروڼو عمر رضی الله تعالی عنه وویل ده ته الله غوږ نیولی دی زه م ورته غوږ نیسم زه م ورته غوږ نیسم وروڼو د ښځې د خلقت هدف الله رب العزت تعین کړی دی دا بوټی چې د کوم هدف دپاره پکار دی دا کار دغه تیږه نشي ورکولی دا ورځ چې د کوم هدف لپاره پکار ده هغه کار شپه نشي کولی اسمان چې د څه لپاره پکار دی هغه ځمکه نشي کولی ځمکه چې د څه لپاره پیدا ده هغه اسمان نشي کولی الله جل وعلا شانه اول آدم علیه السلام جوړ کړی هغه له خټو نه جوړ او هغه کې روح واچو دا یې کولی شو چې آدم هم جوړ کړی وی او څنګ کې هوا هم جوړه کړې دواړه جدا کالبوتونه جوړ کړی وی او دا دواړه جدا کالبوتونه او دا دواړه جدا جسمونه په دې کې روح اچولی وی او یو ته ویلی وی چې هوا پورته شه او بل ته ویلی چې آدم پورته شه بیا به دې دواړو یو د بل مقابله کوله داسې یې ونه کړل الله خپل کار په خپله ښه پوهېږي حکمتونه یې واضحه دي آدم یې پیدا کړ او آدم ته یې وویله چې ته خو د ټول جهان خلیفه یې خو ته بېدون له زنانه نه کمې چې زنانه دې په څنګه وجود پورې نښتې نه وي ته هېڅ شی نشې کولی د آدم له وجود نه هوا پیدا کړه او دواړو ته یې وویله چې اوس دواړه خورئ او څکئ او ګډ ژوند کوئ ګډ ژوند کوئ دا د غرب هغه ناندري دي دا د غرب هغه بېځایه فیصلې دي چې په اسلامي جامعه کې تشنج څنګه پیدا کړي موږ غرب ته ویو خپل کثافات زموږ ملک له مه راوړه ولې دې ملک له دا نه راوړې چې دلته د کمپیوټرو فابریکه ولې نشته دلته د دواسازۍ ماشینونه ولې نشته دا ولې نه راوړې چې موږ ته دا خبرې وکړي موږ ته وې چې دلته ښځه ولې د نارینه سره برابره نه ده جنډر اکوالټي او جنډر کوالټي او جنډر فلان او جنډر فلان دا موږ له راوړې د دې دا ستا کثافات دي خو دا کثافات څوک اوري نو د غرب یوه زنانه دې ځان سره کښېنئ او ورته دې ووایي چې خورجانې غربۍ زنانه ته دې یهودۍ ته دې ووایي نصرانۍ ته دې ووایي سیکولارې او بېدینې ته دې ووایي یو روسۍ زنانه ته دې ووایي دغه معیشت او دغه زندگی چې ستا په غرب کې ده ته ترې راځي ته ما ته قصه وکړه یو ستر عزتمند استاذ او نامتو او جید عالم هغه راته ویل وایي د مجاهدینو په هیئت کې تللي امریکا کې هوټل کې اوسېدلو 7 سټار هوټل دې مجاهدینو له ډېر عزت ورکوو امریکې هغه وخت سره 7 سټار هوټل کې اوسېدلو 2:30 بجې د شپې دي دروازه کې وایي زه پاڅېدم تهجد ته هغه واقعا دغسې ملزم استاد دا ډېر څه موږ د هغې نه زده کړي الله رب العزت په شهید شوي الله دې شهادت قبول هغه به ویل وایي کړپه ډېره جوړه وه بېرون ټک 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 داسې څوک ځي او راځي ځي او راځي موږ افغانان خو هر شي کې کار لرو هر شي کې کار لرو دروازه کې دننه تشناب هم شته او مونځی هم شته او هر څه شته ما دا ګوري څوک دی چې په دې توره شپه باندې داسې کټه پورته منډې وایي چې ومې کتل یوه پېغله جنۍ ده او دا د هوټل د دغه سامان یې اغوستلی دی دا کوم د لباس چې دی او دا کته پورته منډې وایي ما ورته وویله هغه بل ملګری را سره و هغه په انګلیسي پوهېده هغې ته مې وویله چې ته راشه وایي دې جنۍ ته مې ویل 2 دقیقې ماته وخت راکولی چې تا سره لږ خبرې کړو وایي هغه وایي زه اوس کار خلاص وم ما ورته ویل چې زه تا څنګه لیدلی شم وایي زه به خپله راځم وایي زه راشم او چې و نو هغه راله چې زه واده وم زه باید خپله زندګي زه پیسې پیدا کړم دا سوالونه مې چې کول دا داسې ناشنا ناشنۍ ما ته کتل چې ته اوس د کوم ځای نه راغلی ته د کومې قارې ناتي انسان نه انسانیت خو همدې ته وایي راځه چې کوم ژوند کوم دا د انسانیت ژوند دی نو ته دې کې پوښتنې څنګه کړې وایي ما ورته ویل حیرانه ګوره ما نه پوښتنه وکړه چې موږ لورګانو سره څه تعامل کړو
موږ زنانو سره څه تعامل کوو لوري چې تر څو پورې بالغه شوې نه وي سرپرستي زموږ پلار فلسفه خلکو راوړې ده د دې په هغه عفت لوټ کې او حیا یې له منځه یوسي ښځه الله رب العزت د احساساتو او د عاطفې سره د دې دپاره پیدا کړې د مسؤلیت یې دا دی چې ښه بچیان وروزي عزتمند انسانان وروزي شجاع انسانان وروزي عالم انسانان وروزي طاعت کی چې د یو عزتمند خور نه د اسلام غوښتنه په چغو اوازونه او جګې جګې خبرې او قهقهې او خنداګانې د کور کې نه کوي د الله کتاب دا ویلي دي تاسو ډېر چغې مه ووئ کورونو کې ډېر اوازونه مه په همدغه شکل باندې خویندو له پکار دي چې مناسب لباس په تن ولري ورکي یا د هغه سره ودرېږي ښځه چې په داسې ځای کې ودرېږي په داسې ځای کې زه هم د ښځې راوتل جامعې ته دا ګناه نه ده ښځه له کوره راوتی شي د ضرورت دپاره د تعلیم دپاره د علاج دپاره کله په خاصو اوقاتو کې د یو شي د اخیستلو دپاره یا د خپل سامان او وسایلو د لاسته راوړلو په دې دپاره راوتی شي اسلام دا حق ترې نه دی اخیستلی ولې په عزت به راوځي په حشمت به راوځي په حیا به راوځي خبرې مه کوئ زړه راښکونکې خبرې زړه مایلونکې خبرې چې مایلات ممیلات شئ چې تاسو د خلکو زړونه ځان ته رامایله کوئ او خپل هغې طرف ته میلان کوئ دا بې عزتي به زمونږ مسلمانې خویندې نه کوي ولې ځکه چې بیا د ده په غېږ کې شاه ولی الله محدث دهلوي نه راځي بیا د ده په غېږ کې محمد فاتح نه راځي بیا تاریخ د ده په غېږ کې نه تکرارېږي تاریخ د ده په غېږ کې نه تکرارېږي تاریخ باید تکرار شي یو شاه ولی الله محدث دهلوي موږ غواړو احمد شاه ابدالي موږ غواړو سلطان محمود غزنوي موږ غواړو شهاب الدین غوري موږ غواړو په دې ملک کې برجسته انسانان موږ له میندو غواړو دا د بې حیا بې عفته بې شخصیته مور په غېږ کې نه راګټي د شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه مور وایي چې ما غله په اوداسه شوده ورکړه په اوداسه ما به اودس کوه که به مریضه وم اودس به مې کوه مسلمان علما زنانو ته وایي که تاسو د مریضۍ په حالت کې مونځ هم نه کوئ نو اودس وکئ د مانځه په وخت کې د الله په ذکر کې کښېنئ د الله په ذکر هغه وایي ما بچي له چې شوده ورکول اودس مې کوم ځکه وله شاه ولی الله الله ورکه شاه ولی الله د دې خطې ټول علما کرام چې ځان ته عالم وایي چې محمد رسول الله ته سند رسوي نو شاه ولی الله به پکې راځي شاه ولی الله محدث دهلوي به پکې راځي د مرهټي ظالمانو په مقابل کې احمد شاه ابدالي ته ستر پیغام شاه ولی الله محدث دهلوي را لېږلی من په هند نه یې ورغلی دا خبره که څوک کوي دا زمونږ د تاریخ سره ظلم دی موږ د هند مظلومو مسلمانانو غوښتلي موږ د هغې د حمایت لپاره هغې خاورې ته تللي موږ تجاوزګر قوم نه یو احمد شاه ابدالي د شاه ولی الله محدث دهلوي په غوښتنه باندې هلته تللی عزتمندو وروڼو محمد فاتح خپل مور به د لاس نه نیولی او ورته ویل به هغه مخامخ ځمکه کې ستا وروڼه ستا خویندې ستا مسلمانانې میندې د کفارو د ظلم لاندې دي محمده په پښو ودرېږه محمده وخوځېږه زه غواړم چې په هغه خاوره باندې دا ستا د مخامخ د دې بحر نه پوره غاړه د اروپا په خاوره باندې د اشبیلیه او د غرناطې او د قرطبې په خاوره باندې د بالقان په خاوره باندې هلته مسلمانان د ظلم لاندې دي محمده پاڅېږه زه د نور وړوکی نه غواړم هدف ونه وټاکه دا زوی تاسې دواړه خپله منځۍ کې فیصله وکړئ چې ښځې دا بچی به زه او ته ستر عالم کوو دله به ستر عالم جوړېږي دا به یو عزتمند ډاکټر جوړېږي دا به یو عزتمند سیاستمدار جوړېږي د افغانستان
د نن نه وروسته پنځم شپږم پادشاه لسم پادشاه به زما ستا زوی جوړېږي دا به رسېږي خو چې ته او مور صادقه د سره پر خلکو کې صادق رښتیني نو عزتمندو وروڼو د خپلو مېرمنو د خپلو میندو او د خپلو خویندو د هغې تر شا ودرېدل دا د سړیتوب نښه ده هم په امر بالمعروف کې او هم په نهي عن المنکر کې ګورئ د زنانو دا بېځای خواهشات د دې بېځای غوښتنې هغې ته په دلایل او په منطق باندې د پای ټکی کېښودل او هغه په دې قانع کول چې دا رفتار انساني او اسلامي نه دی دا زموږ او ستاسو مسؤلیت دی هغه به ناکاره جامې غواړي هغه به ناکاره ځای کې حاضرېدل غواړي هغه به ناکاره خلکو سره تعلق جوړول غواړي هغه به د خپل بچو دپاره ناکاره غوښتنې لري دا ورسره موږ نه منو باید ویې نه منو د مسلمان غیرتي ورور خور ناروا لباس نشي اغوستلی ناروا تعلق نشي جوړولی د باعزت او باشخصیته میرمن میړه غلط رفتار نشي کولی ورونو ډېرې ښې خویندې شته دنیا کې د خپل میړه عزت او ابروم ساتي او هغه د اصلاح کوشش هم کوي دا خپل مشکل لکه خوله بنت ثعلبه دا وړي یو عالم سره شریکوي زما میړه کې دا نقص دی استاد زما مخې وه استاده زما طرف نه ورته مویه وه مولوي صاحب زما له طرف نه دا خبره یاده نه کړي خو زما میړه کې دا نقص دی اوس ډېر نقصانات میړونو کې د چی د موبایل دا غټ غټ موبایلونه د ټولو دوه طرفه جیبونو کې تخته کړي او دغه دوه موبایلونو سره داسې تعامل کوي چې د ده ټول اصلي او دارایي مدایي دې سره ناست یوې زنانه خبره کوله وایي دې میړه ته مې وویله چې دا خبرې څنګه نه کوې وایي چې دې وخت کې خبرې خوند نه کوي تاسو فکر وکړئ دا زه فیسبوک چې کته پورته کوم وایي په دې وخت کې خبرې دا کور کې ناست او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې منځونه نه کول دا علما ناست هغې مونځ نه کوو دروازه کې به مسواک وو دروازه کې اول کار چې به کوو مسواک به وو چې دې خوله نه مې داسې شی باد نه شي داسې بوی ترې را نه شي داسې شی ترې نه شي چې زما زنانو سره اذیت شي ټوله دنیا یې راکړه رسول الله چې اذان به وشو رسول الله به پاڅېده لکه چې سره مونږ نه پېژنې او مونږ دی نه پېژنو مانځه ته به روان هر حق په خپل